السلام علیکم ملګرو چې څوک هم پارامي چرګان استعمالوي یا دغه قیمه استعمالوي نو دا ویډیو زما سره ضرور وګورئ کنه بیا به ډېر عزت خفه یې او داسې بیمارۍ به درته ولګي چې ټول عمر به بیا خفه یې ملګرو بیا به هغه بیمارۍ نه وځي لږ ځان زما سره دا ویډیو وګورئ او لږ معلومات در کوم ښه د پنجاب نه چې کومه چرګان راځي د قیمې په شکل کې تاسو ته پته ده مخکې چرګان ډېر زیات ګران او اوس ډېر زیات ارزان دي مخکې په 1000 روپۍ میلاوېدو اوس تاسو ته په 350 روپۍ میلاوېږي 400 روپۍ میلاوېږي ولې دومره ارزان شول ملګرو تاسو کتلی شئ ملګرو چې په پنجاب کې پکې یوه بیماري لګېدله چې سایډ افیکټ دی یو بیماري لګېدلې ده چې هلته ټول چرګان مړه کړي دي ختم شوي دي بیا هغه راځي په خیبر پښتونخوا کې د قیمې په شکل کې زمونږ پښتانه چې دي نو د پارامي چرګان ډېر خوښېږي او قیمه یې ډېر زیات خوښېږي نو هغه راځي او د قیمې په شکل کې څه کوي په پښتنو باندې خرڅېږي د پښتنو د جسمونو سره د پښتنو د صحتونو سره لوبې کوي نو زما ټول درخواست دی چې کومه چرګان چې راځي نو هغه خو لاول که ژوندي چرګان هم راځي نو هغه سټیج نه تېر شوي وي که نه ملګرو چې هغه ته ستنې کوي که نه تاسو په دې سیټ باندې دا تصویر کتلی شئ چې هغه ته ستنې کوي په 2-3 غنټو کې هغه لویېږي چې کله هغه وړوکی وي نو په 2-3 غنټو کې لویېږي نو چې کله انسان یو داسې څیز خوري که نه نو هغه ټول کیمیکلي نو کیمیکل چې خوري نو هغه انسان ته ډېر زیات نقصان کوي نو پارامي چرګ نه اجتناب وکړئ د پارامي چرګ نور پرېږدئ تاسو ته به دې سیټ ته ښکاري دا د پنجاب نه مړه چرګان خاص کر چې دی نو دا په هوټلو کې استعمالیږي چې په هوټلو کې څه کېږي سالنې پخېږي او کومه څیزونه چې پخېږي نو په هغه کې دا اچوي ملګرو نو چېرته هم په هوټل کې خوراکونه مه کوئ کوشش کوئ که نه چې په کوم هوټل باندې شک راځي نو هغه عملیه چې کومه وي نو پکار ده چې تاسو هغه خبر کړئ د هغه هوټلونه چې چېرته په کوم څیزونه پکې پخېږي او خراب څیزونه پکې پخېږي مړه څیزونه ملګرو دا داسې قصه وي که نه چې کومه چرګان چې راوړي نو هغه کسان ورسره خبره وکړي په نیم قیمت باندې او دوی څه کوي هغه راوړي او بیا پخوي او بیا څه کوي په دې پښتنو باندې خوري ملګرو زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې دا پیغام د ویډیو پیغام چې دی د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ یا چې نورو پښتنو ته ورسي ډېر زیات کوشش کوئ یار د پارامي چرګانو نه بیخي پرهیز وکړئ که نه یو داسې سایډ افیکټ پکې لګېدلی دی یو داسې بیماري چې ټول چرګان مړه شول او خیبر پښتونخوا ته راځي خیبر پښتونخوا کې زمونږ پښتانه وروڼه اخلي او خپل د صحتونو ډېر زیات خیال وساتئ زمونږ خو اصل مقصد دی چې تاسو مونږ خبر کړو د دې ویډیو نه